سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. الحمد لله قدسي یو سیمینار کې و در اوایل جا دارد که از نهاد کلمات نوم حزب الله همدرد د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ د مسمود د کلي څخه یم او فعلا د کابل ولایت د فرزي ولسوالۍ د مدرسې مسکینیې د نهم ټولګي زده کوونکی یم. خو د وخت په باره کې د نننۍ سیمینار د وخت په باره کې زموږ د راتلونکي په باره کې خپل د ژوند چې یعنې خپل استادانو سره د استادانو احترام باید وکړو، یعنې خپل راتلونکی باید خپله جوړ کړو. داسې نه وي چې مثال درسونو ته موږ ولاړ شو بیا فایده هم راته ونه کوي، او باید خپل ځان دپاره او خپل کورنۍ دپاره خپل ولس دپاره خپل هیواد دپاره یو راتلونکی ځان ته برابر کړو چې هم د ولس ویاړ وسو او هم خپله په ځان باندې ویاړو. دا سیمینارونه خو دا داسې ارزښتمن دي او موږ دپاره تاثیري دي لکه څنګه چې دوی کې نوی فکر د سړي فکر بدلیږي، د انسان فکر بدلیږي، د ولس دپاره د خلکو دپاره نوي خبرو نو د استادانو دپاره د علماو سره زموږ شناخت کیږي، یعنې څرنګه موږ خبرې وکړو، څرنګه لاره باید برابره کړو، په هر څه باندې انسان پې پوهیږي. تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما ركعنا.